سټوډنټ دا تپوس کوي چې سر ګولډ میډل به څنګه اخلو. د ګولډ میډل ګټلو دپاره څه کرایټیریا ده؟ ګولډ میډل ګټل انتهایی ډېر زیات اسان دي. ګولډ میډل ګټل صرف او صرف 4 کاله محنت غواړي. نو مطلب دا دی چې تا په بي ایس کې اډمیشن وکړو، بي ایس 4 کاله دی، نو دا 4 کاله ښه محنت وکړه، ګولډ میډل به ته وګټې. په دې 4 کاله بي ایس کې څومره محنت پکار دی؟ ګوره 4 کاله ډیګري ده، دا 8 سیمسټره جوړېږي. نو پکار دا ده چې ته په هر سیمسټر کې ټاپ راشي. 8 سیمسټر دي 4 کاله دي، په 8 سیمسټرو کې ته ټاپ راشي. په څه کې؟ ستا جی پی ای چې ده که نه دا هم ټاپي، ستا نه څوک مخکې نه وي. ستا مارکس چې دي که نه دا هم ټاپي، په 8 سیمسټرو کې ستا نه څوک مخکې نه وي. د دې نه علاوه ستا اټینډنس چې دی که نه دا هم پوره وي، دا هم ټاپي چې دا کم نه وي. نو فیل پیپر چې تا پسې پیپر فیل نه وي، چې ستا ټوټل پیپر یې پاس وي، په تا پسې یو پیپر هم فیل راله، ته د ګولډ میډل د مقابلې نه بار شولې. ستا پیپر چې دي که نه دا به ټولې پاس وي، په دې کې به فیل پیپر نه وي. د دې نه علاوه نو امپرومنټ، تا چې کومې پیپر یې پاس کړي دي دا به تا په فسټ اټمپټ کې پاس کړي. داسې نه چې ته ما ټولې پیپر یې پاس کړي دي خو په دې پیپرو کې تا امپرومنټ کړی. نه امپرومنټ نه، په فسټ اټمپټ کې به ته خپلې پیپر یې ټولې پاس کې وباسې به. نو امپرومنټ دا نه مني، په فسټ اټمپټ کې به ته خپلې پیپر یې وباسي. د دې نه علاوه نو انوالومنټ ان اني نیګیټیو اکټیویټي، داسې یو نیګیټیو اکټیویټي به نه وي، منفي سرګرمي به نه وي په یونیورسټۍ کې چې ته په هغه کې انوالو وي، ته په هغه کې شریک یې. مطلب دا دی چې ستا ټول هر څه ټاپ روان دي، که هغه ستا مارکس دي، که هغه ستا سی جی پی ای ده، که هغه ستا اټینډنس دی، که هغه ستا هر څه دي. په اولني سیمسټر کې دغه شان ته ټاپ وچلېدلې، دا ټاپ. په دویم سیمسټر کې بیا ته دغه شان ټاپ وچلېدلې، په دریم کې، څلورم، پنځم، دغه شان 4 کاله چې ستا کوم د ډیګري دي 8 سیمسټر جوړېږي. په دې 8 سیمسټر کې چې ته دغه شان ټاپ وچلېدلې، دې مطلب دا دی چې تا اوس ګولډ میډل وګټلو. دې نه علاوه دا تپوس خلک کوي چې آیا دا ګولډ میډل واقعي دا ګولډ دی، دا آیا واقعي سونه ده که نه؟ دا ګولډ میډل چې دی که نه دا سونه نه ده، د دې کلر ګولډ دی، دا یو آنر دی، یو عزت دی، دا یو مقام دی تا وګټلو. نو دا ګولډ نه دی، سونه نه ده، د دې کلر ګولډ دی. صحیح ده. دویمه خبره دا چې آیا دا تا ته پر روان وخت کې په مستقبل کې په جاب کې څه فایده درکوي که نه؟ او بالکل د دې مارکس په کمیشن کې هم د دې مارکس ته دی. کله چې ته انټرویو ته ورشې د دې باقاعده تا ته یو نمبر لګي. بل دا چې کله ته انټرویو ته مخامخ شې نو هغوی به تا ته پریفرنس درکوي، هغوی به تا ته ترجیح درکوي، ځکه چې ته د ډپارټمنټ ټاپر یې، ته د خپل وخت ګولډ میډلیسټ یې. نو د ګولډ میډل فایده شته دی او دا یې کرایټیریا. نو 4 کاله محنت دی، دومره مشکل پکې څه نشته، چې چا هم دا محنت وکړو په اسانۍ سره دا ګټلی شي.